واصل خناس دا یو وسوسه ده د چا خناس څوک ده هغه بدترین شیطان ده من شر الوسواس الخناس الذي کوم خناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه خناس چې وسوسې اچوي د موږ په صدر کې د موږ په سینو کې سینه معنا زړه د موږ په زړو کې الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بیا نو څه وایي چې حتی له جنیاتو او له انسانانو نه موږ پناه غواړو ګوره اوله کې خناس که بیا جنیات کړه بیا انسانان کړه نو الله تعالی ته رجوع کوو او الله تعالی ته وایي چون د آیتونه ولې راغله حتی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به ډیپریشن راته او دا آیتونه به ورته راتلل بیا څوک وایي کوړي سوي دي او دا سوي او هغه سوي او دا او دا او دا اصلا دا ډیپریشن او انگزایټي موږ ته وسوسې پیدا کېږي وسوسې اصل کې وجود نه لري دا پینیک اټکونه چې دي فوبیاګانې دي منټل هیلث چې څومره مسلې دي دا ټولې وسوسې دي هغه که اقتصادي وسوسې دي هغه که د ځان د ژوند د جوړولو وسوسې دي هغه که موږ د وظیفې وسوسې خو دا ټولې وسوسې دي نو که موږ خدای ته رجوع کړو په دې بل آیات هغه کې هم د قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ځینې خلک دي چې ډېر زیات حسد لري ډېره زیاته کینه لري او دا د تا لپاره مضر تمامیږي نو ته به له دې خلکو نه ځان ساتي اوس د انسان له وسوسو نه څنګه ځان ساتي د جنیاتو له وسوسو نه څنګه ځان ساتي او د خناس له وسوسو نه ځان څنګه ساتي دا به اوس په ځان کار کوي هغه کاونسلینګ هم دې ته وایي ښه که اوس ته ما ته په همدغه ځای کې ووایې زه دا کار ما ډېرو کسانو سره کړی زه میډیکل ډاکټر یم خو په قرآن مجید باندې مې هغه خپل ایمان څومره ده خپل ایمان ورباندې لرم چې دغه رقم تداویو لپاره استفاده هم ترې کولی شو که ته ما ته ووایې اوس ته دغه هغه کې په د بیهیویر تراپي کې ډاکټران غوږ نیسي حتی په امریکا کې داسې خلک شته دي چې هغلته ارګنایزیشنې دي دغه د ډیپریشن مریضانو ته صرف او صرف وایي چې موږ ټیم درکوو موږ ته غږېږه په دې غږېدا کې د ده دا زړه سپکېږي ته باید یو څوک پیدا کړي چې ته ورته وغږېږې او په هغه کس باندې بیلیو وکړې چې دغه کس چې ما ته مخاطب ده زه ورته غږېږم دا د ما لپاره له ما نه په دې شي باندې پیږي د ما دغه کوم ډیپریشن مرض چې ده دا حل کوی سي راته دا بیلیب به جوړی او بیلیب څنګه جوړی چې هغه کس تا ته وغږېږي تا بیلیب ورباندې راځي چې او ځکه دا بیا بیرته ځي د هورمونونو ته د ډیپریشن غلطي بیا دا ده چې د موږ تاسو په بیالوژي کې او په فیزیولوژي کې تغییر راولي د انسانانو دوه رقمه اعصاب دي په میډیکل پوینټ اف ویو یو ته سمپیټیټک نروز وایي بل ته پاراسمپیټیټک نروز وایي د ما او د تا د سوجونو په واسطه باندې دا یو اعصاب په بل باندې بدلیږي چې یو نورمال حالت ده یو غیر نورمال حالت ده که موږ تشویشونه وکړو له دې سره د موږ پاراسمپیټیټک په ځای باندې سمپیټیټک اعصاب کار کوي او سمپیټیټک اعصاب چې دي هغه بد هورمونونه د انسان په بدن کې لکه ادرینالین نارادرینالین اپینفرین ناراپینفرین دا د موږ په واک کې نه دي هغه په وجود کې هغه کېږي ترشح کېږي هغه چې ترشح سي موډ آف کوي نو موږ او تاسو ته د خوشحالۍ هورمونونه پکار دي د خوشحالۍ هورمون چې د دغو اعصابو سره ستنه ځکه هغه تا په خپله دغه خپل بدن دې ته برابر کړی چې د خوشحالۍ اعصاب بلاک کې او د خفګان اعصاب فعاله کې او د خفګان اعصاب تا ته بیا هغه هورمونونه اچوي ته به په ځان پوهېږې نه اشتها به دې خراب وي خوب به درځي او چې د ورځې خوب وکړې له خوب نه راجګه سي په ټینشن کې به ځان سره به هم فکر کوي چې وخت خدای واده کې نه خوشحالېږم په ټیک ټاک کې نه خوشحالېږم ناهید سره نه خوشحالېږم دا مسله چې تا ځان ته په خپله دغه د بدن هورمونونه دي خپل اکټیو کړي دي هغه نیګیټیو هورمونونه یا د غم هورمونونه یا د بدبختۍ هورمونونه او هغه په څه باندې کېږي په هغه ټو مچ ځکه دې ته ډیپریشن وایي ډیپ یعنې دا زور خفګان موږ په پښتو کې ورته وایو آوټ اف د بلو د ځان د زور خفګان پیدا کړی که چېرته د تا پرایوسي ته ستونزه نه وي د ناهید لپاره پښتانه یې نو زه دې ته اماده یم چې یو هفته یا ځکه دا شپږ میاشتې کورس ده زه هغه نه یم د هغه ډاکټر نه یم د بیهیویر تراپیسټ نه یم بایبرت دغه شیان د ما زده دي هغه هم د پښتنو لپاره پښتنو سره دا کار زه فری کوم او زه غوږ ورته نیسم تا ته زه اماده یم چې یو ساعت دوه ساعته تا ته غوږ ونیسم البته هغه کومه پرایوسي چې تا ده خدای مې په سر ولاړ دغه بل ما سره یي که کومې خبرې ځان سره یې هغه د هغه لپاره درته وایم انشاءالله 2 هفتې بعد که ته ټیک نه سوې
نه دوا در کوم نه بل شی در کوم یو غوږ درته نیسم غوږ درته نیسم بل غوږ نیولو نه وروسته درته خاندم او درته وایم چې تا ستونزه دغه ځای کې ده ته به سر له سبا نه دغه مشکلات چې تی د مشکل په توګه باندې پېژنې دې باندې دا به ته پرېږدې ته به وایې دا څنګه پرېږدم د هغې د پرېښودلو مسؤلیت هم د ما ده چې په تا یې څنګه پرېږدم موږ انسانان فکر کوو چې موږ هغه شی نسو کولی دلته ښه انسانان ډېر کم دي چې غوږ درته ونیسي رحماني لاره درته وښیي د الله د رضا لپاره درته وښیي د یو پښتنې لپاره یې درته وښیي او بل امریکا او لندن او پنجابی او ډاکټر دی ما وایي تا په خبره نه پوهېږي زه یو کلیوال سړی یم ته یو کلیواله جلکه یې ته یو پښتنه یې زه د یو کلیوالې مېرمنې او د سړي په توګه پوهېږم چې دغه څه مشکل لري ځکه چې موږ ټول یو پښتانه یو سره په یو کلچر کې رالوی سوي یو نو زه دې ته اماده یم که دلته یي که په ټیکس کې راته وایه هغه به لږ وخت ډېر وخت ونیسي چې زه تا ته 2 هفتې غوږ ونیسم یو ساعت نیم ساعت زه نه غږېږم زه صرف اورم چې 2-3 ورځې ما تا ته غوږ ونیو زه یې واورم زه تا ته وایم چې تا دغه ستونزه ده او دا ستونزه به تا ختمه سي نور که تا په ټول عمر کې ډپریشن او انزایټي پیدا کړ دغلته به د ناهید روم کې راځي څه خو خلک 6 میاشتې وخت ورکړي زه ما وخت ټوله رخصت ما 2 هفتې ده 2 هفتو کې به ټیک ټاک سي او هر چاته دا کار نه کوم نه دومره وخت را سره ستا خپله مې 2-3 کارونه دلته کوم په امریکا کې مګر تا سره د نیمې شپې کې د نوي کال کې دا وعده کوم خدای به در باندې رحمېدلی چې په دې کال په اوله ورځ د موږ اوس کال شروع 26 دقیقې کېږي د موږ کال نوی نو د تا لپاره په نوي کال کې دا زیری در کوم ته جوړه سوې مبارک دې سه بس خلاصه سوې تا معامله خلاص شوله منټل هیلت همدغومره په 2 منټو کې خلاصېږي مننه خوشحاله آباد اوس ډېر ښکلې خبرې دې وکړې او والله هغه تلاوت هغه سورتونه پکې په ما ډېر ښه ولګېدل او ما چې ستاسو خبرې واورېدې هغې سره زما طبیعت په خپله لګیا دی کلاو شو ښه کېږي بس روغ جوړ او خوشحاله آباد اوسئ او ډېر وخت مو راکړو ډېرې خبرې مو را سره وکړلې خو زما کې دغه هم نه خو مخته شوي مونږ نو ما یې چې نایب جان ته ورښکاره شمه ځکه راغلم هغې بیا ما له مزه نه راکوي چې دلته چکر ونه لګوم نه دا خو څه داسې لکه نه داسې دغه هم نه داسې مودې څه دایمي بیماري هم نه ده دا خو اوس یو 2 هفتې مخکې هغه ده چې که جوړه بس بعض اوقات انسان